السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شاهد. یو ځل بیا په پښتو ټکی یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. وګوملګرو تر تاسو هم وړي چې په خپل نوم باندې ورسره په خپل تصویر باندې د 14 اګست لپاره یو خیسته ډي پی جوړ کړئ. نو دا ویډیو تر اخیره پورې ضرور وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو لپاره ما د کمال اپلیکیشن راوړی دی چې په دې اپلیکیشن کې بالکل په یو کلیک باندې تاسو کولای شئ چې دلته په هر یو ډي پی باندې خپل نوم ولیکئ یا خپل تصویر پکې هم ولګوئ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. نو دا به تاسو د کوم اپلیکیشن مدد سره جوړوي د ټولو طریقې به سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپل در راسي. نو چې تاسو هم وړئ چې په خپل موبایل کې په خپل نوم باندې ورسره په خپل تصویر باندې خسته ډي پی جوړ کړئ. نو دا غیره پر تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کوئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې زموږ دا ویډیو په فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو نه پاسه هم تاسو ته لینک میلاو شي او د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. دا هغه ځای نه به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا بس وکړئ سمپل دا به دا رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو اوپن کړئ نو دلته تاسو یو آپشن درکې تاسو ته ښکاري دلته ډي پی میکر تاسو په څه وکړئ سمپل بلته په ډي پی میکر باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په ډي پی میکر باندې کلیک واخلئ نو دې کې به مخکې تاسو بل یو آپشن درکې الته به تاسو خپل تصویر هم سلیکټ کولی شئ. تاسو ته ښکاري دلته کوم دا یو ډي پی چې ته په دې کې تاسو خپل تصویر هم شئ راغستلی ورسره خپل نوم هم لیکلی شئ او کوم چې دا بره ډي پی ده نو په دې کې تاسو خپل تصویر راغستلی شئ. نو زه به سمپل په دې لاندې یو باندې کلیک کوم ځکه دې کې تاسو خپل نوم هم لیکلی شئ. نو په دې کې بدنه تاسو یو ګیلري آپشن هم درکې ورسره الته تاسو د لیکلو آپشن هم درکې بالکل په یو کلیک باندې تاسو په دې کې ښایسته ډي پی جوړولی شئ. تاسو په دې کې به زه لږ لاندې لاړ شم تاسو ته ښکاري چې کوم ډي پی پاور وایز دي نو زه به سمپل په دې باندې کلیک واخلم کوم چې پکې زبردسته ډي پی وي. نو تاسو ښکاري پاکستان زنده‌باد لپاره دغه ډیر زیاته زبردسته ډي پی ده. نو ما په دغه باندې کلیک کړ په لږ ټایم کې به هغه دلته راشي. تاسو به څه وکړئ فرسټ اف آل به دلته خپل نوم ولیکئ انټر ډي پی نیم. نو زه به سمپل دلته ولیکم حسن. تاسو ته ښکاري تاسو به خپل نوم دغه رقم ولیکئ. بیا به څه وکئ سمپل په سبمټ باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په سبمټ باندې کلیک کړئ نو تاسو ته ښکاري نوم به ستاسو دلته لاندې راشي او ډېر زیات په زبردست ډیزاین باندې به هغه دلته اټومیټیکلي ولګي. که تاسو غواړئ چې خپل تصویر هم دلته ولګوم د هغې لپاره به تاسو څه کوئ سمپل به دلته کلیک واخلئ په دې ګیلري نشان باندې. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو به اټومیټیکلي ګیلري ته لاړ شئ. تاسو به دلته خپل هغه تصویر سلیکټ کړئ کوم تصویر چې تاسو دلته لګول غواړئ. زه به سمپل د خپل ګیلري نه یو تصویر راواخلم. تاسو به هم خپل هغه تصویر دلته سلیکټ کړئ کوم تصویر چې تاسو دلته په ډي پی کې لګول غواړئ. نو اټومیټیکلي هغه تصویر به دلته بالکل په ډیزاین باندې کټ شي. زه تاسو ټوله طریقه ښیم. تاسو ته ښکاري څومره به زبردست ډیزاین باندې د په سرکل ډیزاین کې دا کټ شو. دا تصویر تاسو دلته په هر ځای کې لګولی شئ. تاسو ته ښکاري دلته په هر ځای کې تاسو لګولی شئ. دا دلته ولګېده. بیا به تاسو خپل تصویر سیو کوئ څنګه د هغې لپاره به سمپل دلته په دې شیر نشان باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په دې شیر نشان باندې کلیک کړئ دلته مخکې تاسو له دوه آپشنې درکړي یو شیر دی یو سیو دی. زه به سمپل په سیو باندې کلیک کړم. تاسو ته ښکاري دلته په یو کلیک باندې به دغه ستاسو کوم ډي پی چې دا په ګیلري کې سیو شي. او که تاسو سره نیټورک مسئله یا تاسو ډي پی دلته نه سیو کیږي نو سمپل تاسو دې نه سکرین شاټ هم ویستلی شئ. خو ګومرګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د 14 اګست لپاره ښایسته ډي پی جوړه کړئ. که تاسو دا ویډیو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.